موږ د اسد په سرويشتمه سره پوځونه مات کړل، موږ د سرزورو انګریزانو قوتونه مات کړل، د ایمانی قوت په زور مو خپلواکي واخیسته، په دغه ورځ مو د مغرورو ورمېږونه مات کړل. د لوی مهربان خدای په تلپاته نامه سره د روزګان ولایت د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې خوشحاله به یاست، روغ به یاست او صحتمند به یاست. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ خپلواکۍ ورځ په مناسبت موږ تاسو ته د روزګان ولایت د هغه مجاهدینو سره خبرې کوو او د دوی په تیر ژوند د جهادي ژوند باندې بحث کوو چې هغه د تیر اشغال پر مهال په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې او کیدای شي په یو شمېر نورو ولایتونو کې د مبارزې اړوند وظیفې ترسره کړي دي، مسؤلیتونه ترسره کړي. نو دا خپرونه ځانګړې شوې د ازادۍ ورځې ته. نو ستاسو څخه هیله کوو چې زموږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ. نننۍ میلمه مو د دې خپرونې په روزګان ولایت کې یو تن مجاهد او په تیر اشغال پر مهال باندې چې کوم مسؤلیتونه کېدای شي ډېر مسؤلیتونه ورته سپارل شوي وي، نو دی به بیا په خپل اړه راته ووایي. نوم یې محمد نسیم کریم الله مو میلمه دی. نو خدای مو راوله کریم الله صاحب، ستړي مه شئ، په خیر ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. مخکې مې اورېدونکي ته وویله زموږ نننۍ خپرونه د 24مه د اسد ده چې د ازادۍ ورځې ته ځانګړې شوې ده. نو ته یو د هغه کسانو یې چې د ازادۍ د راوستلو لپاره دې ګڼې قربانۍ ورکړې دي، جهاد یې کړی دی. راځئ دغه پیل کړي چې د جهاد د کوم وخت پیل کړي او څو کلن وي چې د اشغال پر وړاندې دې وسله راپورته کړه، مبارزه دې شروع کړله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لکه څنګه چې تا پوښتنه وکړله دا د درېیمه کلیزه را رسېدلې ده، په دې مناسبه باندې ستاسې خپرونه جوړه شوې ده او زموږ څخه مو وغوښتل چې په تېر وخت کې تاسې په څه مهال باندې جهاد شروع کړی دی. نو جهاد خو الحمدلله زموږ تاسې افغان ولس ټول مجاهد دی او خپله چې موږ کومه مبارزه شروع کړې ده او په کوم وخت کې مو شروع کړې ده، تقریبا د 15 کلنۍ څخه به مو شروع کړې، 14 کلنۍ څخه مو شروع کړې. نو دا وخت کې خو تاسو ته پته وه هغه وخت کې خارجان ډېر وه، افغانستان کې وطنو کې قرارګاوې جوړې سولې او وطنونه بند سوله. موږ هغه وخت کې پټ فعالیت شروع کړي. نو کنه 15 کاله تر 6 کاله پورې د کمربند مسؤلیت موږ کړی دی، هغه د روزګان ولایت شاه منصور تاسو ته به معلومېدی انشاءالله. او بېلابېل مو نور دلته مسؤلیتونه ورسره کړي، نظامي و ملکي و کتې و، داسې مسؤلیتونه مو نور هم ورسره کړي دي. مبارزه مو په پیل کړله، یعنې معمولې شپې کې دغه مبارزه کېدای شي چې ستونزمنه وه، ځکه چې وطن کې ټوله هغه خلک وو چې هغه مخالفین وه. کله چې وطن راټول سو او بیا د کمربندي سهار رامنځته سوله، دوست دشمن معلوم سو چې کوم ځای دوست دی کوم ځای دشمن دی. نو دغه وخت را رسېدو پورې څومره مشکل و دغه کار چې مثلا په وطن کې کېدای شي ډېر کسان وه او ستاسې په اړه کېدای شي معلومات هم ورکوئ چې هغه وخت کې خو ډېر مجاهدین ژوندي دي سته. نو هغه وخت کې ګزاره ډېره ګرانه وه وطن کې، چې سړی کومه ګزاره کوله یا یې د چا سره رابطه کوله یا یې مثلا دوست دشمن نه معلومېدی چې کوم دوست دی کوم دشمن دی. خو بیا هم الحمدلله کوم ملګري چې زموږ سره په رابطه کې وه هغه کامیابه راته وختل تر اخره وخته پورې. نو موږ به داسې کوله چې اوس مثلا یو مین یو چا ته ورکوو، یو ځای ته انتقالوو، تقریبا موږ د خپل سر یا د خپل ملګري په دا اندازه کې ساتلي ول چې یو ملګري چې بل ملګري ته توپک سپارل، مین سپارل، حتی 3 کاله به 4 کاله په دې کې به یو ملګري و خو سره پېژندلی نه چې دا څوک دی. یعنې داسې وخت به رالی ځان بیا لا هم نه پوهولی دی دا ملګري چې یا چاته توپک سپارلی یا چاته مین سپارلی. په داسې یعنې حالاتو کې به مو دا کار کوئ، د هغه خدمت مخ ته وړئ. خو د هغه څخه وروسته موږ به مثلا کوم ملګري چې په کار باندې آګاه وي، اطمیناني خلک، هغه په هغه وخت کې ډېر کم وو، داسې محدود کسانان وو.
دا بیا هر چا خپل ملګري یا خپل تعلقین درلودل چې مثلا اوس یو څوک په یو وطن کې کار مخته وړی سي هلته شناخته و ملګري لري، بل څوک په بل وطن کې کار مخته وړلی سي هلته شناخته و ملګري لري. نو بیا دې وطن کې د ولس موږ سره زیاته همکاري کوله، ولس داسې همکاري را سره کوله چې یعنې په هفتو په میاشتو داسې بیا مجاهدین 1 2 3 10 کسان مې خپل په کور کې ساتلي وو، یعنې دا خپل کلیوالا به هم نه وو جندې خبر چې د ده سره داسې څوک شته. او مثلا دغه کوم ترتیب چې ده ورته کوي دا مجاهدینو روزنګه چې ده کول، داسې وخت به رالی دا خپل په کور کې به بچیان هم په دغه کس باندې نه وه خبر چې د دلته دا د خلک راوستلي دي ساتي. نو د دې وطن کې به موږ وو د شپې به وتلو خپل عملیات به مو کول، د ورځې د هغه ځای مو معلوم و سر خواته خپل ځای ته تللو، هلته به د ورځې ناست وو. نو دا داسې نه وه چې دا داسې یو مثلا موږ ته مشکل وه په دې وخت کې، هېڅ مشکل نه وه. مطلب بازار کې موږ خپل داسې ځایونه درلودل، وطن کې مو هم درلودل، په غره کې خو د وطاقونه و هغه وخت کې جوړ وه. نو په میاشتو په دې بازار کې هم داسې و مثلا لکه وطاق چې جوړ اعتمادي کسان به وراتلل، اعتمادي کسانان به هغه به ملګري ورکړل، ځای ته مو ور انتقالول. خپل کم تجهیزات چې وه مثلا دا مو هم دلته ځای پر ځای کړي وه. کله چې به شپه سول بازار ته راوتلو، بازار بیا زموږ و که هغه وخت کې هم داسې مشکل نه و موږ ته چې اوس مثلا پر دې لار به نه سول وار دا به بنده یې راته یا به مثلا څنګه ووځو. چې کله به شپه سوله بیا موږ داسې ګرځېدو لکه څنګه چې په وطن کې ګرځېدلو. او وطن کې خو داسې دا ولس ډېر زموږ سره همکار و، هغه داسې و تقریبا چې سړی اوس داسې یو مثال ورته کښېږدي چې اوس په 10 کورو کې به 2 کورونه ستا ملګري وو، په 10 کورو کې به 9 کوره زموږ ملګري وو. هغه یو کور که پاته هم داسې پاته نه و چې هغه نو زموږ مخالف و، هغه هم د دغه خلکو سره د 9 کورو کې د یو چا سره دغه همکار مشکل نه و دې کې. نو هغه وخت کې مبارزه دا رقم پیل کړې وه، داسې څه مشکلات مخته نه راته راکړله چې اوس نو دا به موږ ته خنډ وای، زموږ کار به پاته وای د دې څخه چې یا دلته پوسته جوړه ده، یا دلته چک پاین جوړ دی، یا دلته دا کلی وطن چې دی دا ټول د مخالفو کسانو دی. دا موږ ته مشکل نه و، موږ هغه د مخالفو کسانو په ځای کې هم خپل ځایونه درلودل، خپل وطاقونه مو هغه ځای کې درلودل، خپل روزلي خلک مو ځای کې درلودل، څه خبره نه وه په دې کې. ډېر ښه. او کله چې روزګان په ساته به خبره وکړو، مثلا څو کاله مخکې چې پوستې د وطن څخه شاوات سولې رالې، یو کمربندي حالت رامنځته شو په وطن کې، نو کېدای شي چې نور هم لاس خلاص شوی، ځکه چې نور خلک نه و چې خنډونه وه د مبارزې پر وړاندې خنډ پېښولی. نو کله چې راغلاست کمربندي حالت ته، یوازې تا ویل چې د شاه مسعود کمربند مسؤلیت، نور کوم مسؤلیتونه بیا در وسپارل شول؟ نو دلته چې وطن فتح شو، پوستې و قرارګاوې ټولې سولې، کمربندونه جوړ شول. هغه وخت کې یو کمربند سرچخلو کې و، یو په چلمګر کې و، یو په تالاني کې و. نو یو خو دغه د شفخاک غونډۍ د ګرماو طرف ته دلته هم کمربند و. دغه د سرچخلو کمربند چې و دې وخت کې اول سر کې چې کله موږ دې ته راورسېدو، هغه وخت کې موږ په کیته کې، او د کیتې څخه ما بعد چې دلته کمربند جوړ سو، فعاله سو، تقریبا 4-5 میاشتې بعده به د دې کمربند مسؤلیت بیا موږ ته سپارل چې د دې کمربند مسؤلیت مو په غاړه درلودلی. لږ وقفه به شاید پکښې وه تر هغه وخته پورې چې بیا فتح راغله او فتح شو. نور اوس مثلا کوټوالو کمربند، چین کمربند، خانکي کمربندي کې مو عملیاتونه کړي دي. هغه مسؤلینو ملګرو سره موږ همکار و، همغږي و، رابطه مو ډېره ورسره، یعنې که موږ څه کار کولی دی راکړل راسره وه، که دوی څه خدمت کولی ځای یې د خدمت برابر کړی وی، بیا موږ هلته وو د دوی سره مو خدمت کوی. نو دلته مو په هر کمربند کې خدمت کړی دی.
او مسؤلیت مو په نورو کمربندو کې نه دی کړی، خدمت مو پکښې کړی دی په هر کمربند. د روزګان بغیر په کومو نورو ولایتو ته تللی په دغه موده کې چې مبارزه مو پیل کړې وه؟ د روزګان څخه بغیر مو نورو ولایتو ته هم تشکیل کړی دی. هغه وخت کې حالات ډېر سخت وو. نو غزني ولایت اجرستان ولسوالۍ ته مو تشکیل کړی دی او دایکنډي ولایت ګیزاب ولسوالۍ ته مو تشکیل کړی دی. دغسې یعنې څه تر جلال آباد تر هغو ځایو پورې رسېدلي یو تشکیلونه مو کړي. جلال آباد کې ما هغه وخت کې تشکیل وکړی چې هلته داعش پیدا شوی، داعش پر وړاندې داعش پر وړاندې باندې مو مبارزه وکړله، تشکیل مو وکړي، کتاب مو بوتلل تر څو پورې چې هلته داعش ختم شول، ورک شول. مکمل فتح بیا راغله منطقه کې مکمل. او هغه مبارزه د دې لامل شو چې بیا هېڅ داعش نشته په افغانستان کې. الحمدلله هغه د دې لامل شو چې په افغانستان کې بیا داعش خپله ځاله نه ده رامنځته کړې. نو کېدای شي د مبارزې پر مهال تکلیفونه هم وه او قربانۍ هم وې. راځئ خپله کیسه راته وکړئ، څه مو ولیدله په دغه وخت کې په بدني لحاظ، د کورنۍ د غړو په لحاظ، د ملګري خو نو کېدای شي ډېر قربانۍ مو ورکړي. د دغه قربانۍ په اړه راته ووایاست. د قربانیو په اړه باندې وصال صاحب رقم قربانۍ زموږ ستاسې ملت ولیدلې، رقم قربانۍ دا اوس زموږ ستاسې نظام چې دی دې ولیدلې، خو هغه په کابو باندې نه دی چې سړی وایي دا به څه وي. خو زه خپله د کورنۍ غړي څه خوږ نه لرم، کنې مجاهدین وو الحمدلله. موږ اووه ورونه وو، په دې اووه ورونو کې 6 ورونه مجاهدین وو چې داسې مجاهدین کمربندو کې هر یو خپل نوبت درلودی. زما خوا د مسؤلیتونه درلودل او ورونه مې په دې کمربندو کې نوبتونه درلودل، یعنې د پایناوي تر کمربند پورې هلته یم نوبتونه درلودل تېرولی. د کورنۍ کې داسې خوږ نه لرو الحمدلله. او خپله زه چې یم، زه د ډرون په وارې باندې یو وارې خوښ شوی یم او بل وارې د ډرون په وارې باندې داسې معمولي خوښ شوی یم. دا یو وارې چې و هغه وخت وارې باندې ډېر شدید خوښ کړم. کولی شې کیسه یې راته وکړې، چیرې وې، په څه اخته وې چې ډرون درله یو پله دواړه ځله؟ دا داسې حالات وو چې د شاه منصور کمربند باندې عملیات و. عملیات چې کله راووتی دا وخت کې جنگ و. دا د جنگ په وخت کې بیا یو ملګری هغه حافظ نعمان شهید، شاید تاسې نوم اورېدلی و، پېژندی مو. نو ما او دی سره یو ځای و دا وخت کې، دا د جنگ په وخت کې. هغه وخت کې بیا لوړو مسؤلینو غږ وکړي چې تاسې راسئ مثلا څه مشوره به په دې کار باندې وکړو، چې دا کار ته یو بل ترتیب جوړ کړو. نو دا وخت کې بیا موږ را روان سولو دغه ته چې وسلواړ سو. هلته هغه وخت کې والي حاجي وفا صاحب و، هغه موږ ته غږ وکړي چې تاسې راسئ. نو موږ چې را روان سولو دغه تایرې چې کومې تایرې پر موږ باندې وارې کوي، نورې خو دا میده تایرې وې چې څه ټکان مکان یې کول دي باندې موږ داسې څه فکر نه کوي. او دغه بله تایره چې ډرون تایره ورته وایي دا چې ګرځېدله، نو بیا د بل ملګري ما ته وویل چې دغه تایره شاید پر موږ داسې باندې وارې وکړي، څه خیال نظر کې ساته ورته ګوره. نو د روانو پر لارې باندې چې کله تایرې ټک وکړي، بیا دې ملګري و ما ته وویل چې دغه تایرې ټک څه ګام غټ کوي خواته. نو بیا هغه ملګری زما مخ ته و، نو بیا ما د تایرې ته داسې وکتل چې ایا دې تایرې ټک زموږ پر خوا باندې وکړي که یې پر بله خوا باندې وکړي. هغه د تایرې مرمۍ داسې وه چې رانږدې سول غږ یې، مرمۍ چې غږ په زوره سو، نو بیا ما هم داسې یو ګام دوه به اخیستې، خو لوړم نه چې ګیر یې کړم دې مرمۍ. دا پلا باندې څه خوښ کړلو. نو هغه وخت کې مو بیا تداوي څه دلې ته وسوله، د یسل واړو بلې خوا ته تداوي. او بل ملګری
بل ملګری چې و هغه دې واري کې شهید سیز نعمان شهید و چې زموږ امیر و دلګۍ مشر و. او د دوم ځل د ټپي کېدو په اړه که د دوم ځل دپاره بیا داسې و چې دلته پلچکان ورته وایي دې وخت کې عملیات و. زه دې ملګرو ته را روان وم چې د دې ملګرو سره دې کومک وکړو ورته رانږدې سو. دا وخت کې په لارې باندې ډېر ډرون تیرې وارې را باندې وکړي خو د هغه وارې څخه زه بچاو سولم. داسې ډېر یې خوږ نه کړلم، لږ معمولي یې خوږ کړم، حتی چې داسې مو ونه کړل چې مثلا موږ لوړ تداوي د دې لپاره وکړو، داسې معمولي خوږ و. او بل خو داسې و د تیرو خو وطن کې ډېر وارې کوله. یو که تاسې ته معلومیږي په یاد به مو هغه وخت کې دې تیرې وارې په دې جوز کې پر موږ باندې وکړي. هغه وخت کې هم زه جندي خلاص وم، خوږ یې نه کړلم. مثال په طور داسې سپینه خاوره کې تقریبا یوه شپه باندې دې تیرې 4 وارې پر موږ باندې وکړل خو جندي خلاص ولو، خوږ یې نه کړو. یعنې دا هم داسې تیره نه وه چې اوس به نو دې مرمۍ د خپله ځانه انتقال کړې وی بیا به دغسې نه تللی یا لواړل. ډېر مجاهدین جندي خلاصېدل دې باندې. یو هغه و چې الله پاک موږ په نصیب باندې څه کړي وه بیا به هغسې کېدلی. هغه څخه د خلاصون لاره بیا نه وه چې الله د سړي په نصیب کړي وی. نو داسې وه یو خو دا د ملګرو برابر کې و ملګري خو زیات خوږېدل، خوږ سوله، ولس زموږ سره خوږ سو. زموږ ملګري خو ولس و، د ولس خوږېدل زموږ خوږېدل و. نو هغه خوا د معلومه وه په کابو باندې نقشې وځي چې څونه قربانۍ به وي، خو زیاتې قربانۍ وي، زیات مشکلات و دې وطن کې. حتی چې وطنونه خلاص ول بیا چاپې وې د شپې او تکلیفونه و مشکلات و زیات. نو هغه دې ولس موږ سره ګالل، یعنې پر ولس چې څه تېرېدل هغه داسې وه لکه زموږ پر بشر چې تېرېدل. که زموږ باندې څه مشکلات وای هغه بیا داسې وه لکه پر ولس باندې و. موږ دوی داسې وه لکه یو وجود، یعنې داسې فرق مو در پایې پرې یعنې تر اوسه هم نه دی راغلی چې اوس دا ولس موږ د ځان څخه بېل وکړو. دا ولس یعنې موږ د ځان څخه په یوه معنا بېل نه سو بوللی. هغه په هر وخت کې زموږ سره همکاره خلک وه، زموږ سره ولاړ خلک وه، زموږ سره متحد خلک. خو وروسته د ټولو مبارزې وروسته یعنې د تیارې وروسته نړه راغله، بریا راغله او هغه د 3 کاله پوره سوله. څومره خوشحاله یې د یو مجاهد په توګه که راته وایې، د یو داسې کس په توګه راته وایه چې د ډېرو ملګرو مسؤلیتونه دې کړي دي، ډېر قربانۍ دې ورکړي دي د ملګرو په منځ کې. ستا دپاره به مبارزه چې د ستا دپاره ازادي څه شي وه؟ دا ازادي خو چې راله افغانستان ته، افغانستان آزاد سو د اشغال څخه او ولس مو یو ارامه فضا پیدا کړل. دا یوازې زموږ دپاره نه، دا د ټول ملت مجاهد دپاره دا یو د خوشحالۍ ورځ ده. یعنې دې خو ورځې ته که څوک فکر وکړي دا په احساس نه کښې وځي چې دا به څونه وي. دا خو د افغانستان د مجاهد ملت، د مجاهد ولس او د دې نظام چې اوس قایم دی د دې دپاره دا یو غټه د خوشحالۍ ورځ ده. که وګورې و دنیا ته هېڅوک داسې د خوشحالۍ ورځ نه لري. په نن عصر کې د مځکې پر سر باندې څوک داسې خوشحالۍ ورځ نه لري لکه افغانان چې لري. دا یو داسې ورځ ده، یعنې مثال یې سړی نسي کولی چې دا به څونه، نو چې دونه غټ خوشحالۍ مثال یې نه کېږي. او مجاهدین خو الحمدلله د که ملګري چې سړي څه پخوا بېل وه اوس هغه ملګري سړی ورځ کې هم لیدولی سي. دا هم یو د خوشحالۍ دغه دی چې سړی کوي. یا مثلا کم وطنونه چې اوس مثلا موږ به پخوا په 200 ورځو کې هلته مزل کوی رسېدی به سو، اوس هغه ځای ته په 3 ساعت کې رسېدی سو. یعنې دا چې په هر باب کې راواخلې داسې رقم دی. هغه وخت کې مثلا موږ ملګري داسې نسو کولی چې اوس 50 کسان 100 کسان جمع کړو یوه 2 ورځې سره کښېنو. اوس په دې ورځ باندې په زرهو لکاو انسانان سره جمع کېږي. داسې ملګري وه هغه وخت کې موږ به ویلی چې دوی په میاشتو په کال کې یو وخت ووینو ښه به یې مجلس سره وکړو. اوس دا ملګري
هر وخت کې سره لیدولی سو. نو د دې ورځې خوشحالي چې ده دا په کابو باندې سړي ته نه کښېوځي چې دا به څونه یعنې د هر اړخ څخه چې راواخلې دا په کابو باندې نه د ولسونو په توګه راته وایي مثلا تاسو د مجاهد په توګه راته ولسونو څومره د آرام او د هوسایي خوند واخیست؟ مخکې تاسې ویله چې ولسونو نور سره په مشکل کې وه، ځکه هلته ډرون وې، چاپې وې. ولسونو اوس څومره آرام لیدلی دی د امنیت په اړه، د ډاډمن فضا په اړه؟ ولسونه خو تاسې ته معلومیږي ولسونه خو دونه وسا او سوکاله ژوند پیدا کوي چې یعنې اوس په خپل ژوند باندې پوه شول. اوس چې د کورنۍ څو غړي د چای هغه ویلی سي چې دا موږ ژوندي، هغه وخت کې دا نه سو ویلی چې آیا اوس مازدیګر ته به موږ په کور کې 15 ځوانان یو، که به 4 پاته سو، 3 به پاته سو، نه به سو پاته، څنګه به یو؟ دا فکر دی د ځان سره نه سوی کولی. او اوس چې دی چې کوم څوک په خپل کور کې ویلی سي چې دا مو فامیل دی او دونه کسانان یو، دا خبره کولی سي، یعنې دا یې د خوشحالۍ دغه دی د دوی ده. او بله خبره دا ده هغه وخت کې ولسونه باندې د دې تیر نظام د خوا څخه ډېر ظلمونه او وحشت باندې کېدی. هغه وخت کې دوی د خپل مریض چې تر یو ډاکټره پرې رسولی، کېدای سي مریض یې داسې څوک پیدا سي مریض یې شفاخانه و ځای کې بستر و او پایواز به بندي و یا به سره ورک و. داسې مشکلات ولسونو ته وخت کې پیښېدل. یا مثلا دا تګ و راتګ د دوی د ډېر ګران نه سوی کولی. اوس تاسې وینئ ولس که د شپې ځي که د ورځې ځي، یعنې په هر وخت کې چې هرې خوا ته دی تګ کوي، څوک داسې نه سي ورته ویلی چې چیرې ځې، څوک یې، څه کوي. صحیح دی چې کپین باندې به څوک پوښتنه وکړي څوک یې د کومه ځایه راغلی، حال و احوال به یې واخلي، هغه سربیره باندې. خو هغه د مجاهدینو وضعیت تاسې ته معلومیږي چې ولس ته کوم عزت دی ورکوي او بیا په څه طریقه باندې دی د خپله خبرې ورسره کوي یا په څه طریقه باندې دا ولس دی تر ځان تېروي یا خوا دی معلومیږي ټول ملت ته. نو د هغو دپاره هم سړی داسې نه سي ویلی چې د ولس په څونه یعنې هغه هم داسې دی په کابو باندې نه کښېوځي. د ولس خوشحالي هم زیاته ده، یو ښه ژوند یې پیدا کوي، ښه وخت باندې رالی، د دې احساس دی هم نسي کوی چې دا به څه دی. او کور ودان ډېره مننه ژوندی وي. په اخر کې دې که د خپل پیغام ولسونو ته د دې ورځې په اړه راته ووایاست، پیغام مو څه دی؟ ولسونو ته خو زموږ پیغام دا دی چې دا خو یو مجاهد ولس دی، زموږ ملت قربانۍ و ستړیا و تکلیفونه یې ګاللي دي چې صرف یو نظر دی د ځان سره دا ولري چې هغه هیر نه کړي چې کومې ستړیاوې او کم تکلیفونه پر دوی باندې تېر سوي وه هغه هیر نه کړي او پاتې سو د مجاهدینو سره لکه څنګه چې پخوا همکاره وه، اوس هم الحمدلله همکاره دي، ملګري دي ورسره، چې بیا هم داسې د مجاهدینو ملاتړ تر هغه وخته پورې وکړي چې دا نظام بقا نور هم په پیدا کړي. ډېره مننه کور ودان. قدرمن اورېدونکو زموږ نننۍ ځانګړې خپرونه په همدې ځای وه. بیا دې هم د زمري ریاست 40مه د ازادۍ ورځ ټولو افغان ولسونو ته چې په ګوټ ګوټ کې مبارک وي، تل دې اسلامي امارت وي، تل دې بریاوې وي او تل دې ازادي وي. کور ودان. ډېره مننه. په دغه ورځ مو د مغرورو ور مې ګناه مات کړل، په دغه ورځ مو خپل ولس ته ازادي راوړله او ازادي راوړله او ازادي